السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. یا محترم خور پوښتنه کړې ده چې خاوند ژوند نه راسره کوي، کلونه کېږي چې نه دی راغلی، نه د اولاد نه زما نفقه راوړي. څه وخت په ناروا وخته اوس یې افغانستان کې یو ښځه کړې ده. اوس ما لره څه حکم دی؟ زه وکم څه؟ خو چې د اولاد او زما نفقه یې راوړلې، خو به زه د ده پر نامه باندې ناسته وم چې اوس نه د اولاد نفقه رالیږي نه زما نفقه رالیږي، او دا هم راته وایي چې نه دې طلاق کوم نه دې مینه کوم. نو اوس وایي زه څه وکړم؟ محترمه الله دې رحم وکړي. دا یو ډېره بغیرتیا ده چې څوک له ښځې سره سیالي کوي. خو که دې نه ده خوښه، ژوند مو سره خراب دی. خو الله په قرآن کې راته وایي طلاق او یا ښه ګزاره. او دا چې وایي نه دې مینه کوم نه دې ایله کوم، دې ته نه وایي ظلم. محترمه زموږ مذهب خو دغه دی چې دا تنسیخ د نکاح، فسخه د نکاح نشي کېدلی، بلکې د شافعیانو او د مالکیانو مذهب دا دی چې کېدلی شي. مولانا اشرف علي تهنوي رحمت الله علیه مبارک وایي داسې د ضرورت په وخت کې دی یو مسلمان حاکم ته دا ښځه ورسي، که هغه ځای کې حاکم نه و چې یو عالم وي، هغه تحقیق وکړي، دا خبره واقعیت یقین سي چې دغه خاوند ښځې ته نه نفقه ورکوي نه د اولاد نفقه ورکوي، هغه حکیم او هغه عالم چې پر خطه در ولیکي چې د پلانکي لور د پلانکي په نکاح وه، موږ دا فسخه وکول، په حضور کې د دې شاهدانو دا ستا دپاره طلاق سو، ته عیده تېره که، بل د ژوند ملګری پیدا که. الحیرة الناجزه صفحه 140. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.